أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك دا پدی وجہ دا پیغمبران اللہ ولی دا رسولان اللہ ولی وجہ دا ألم يكن ربك مهلك القرى بظلم چی ندے ربستا حلاکون کے دکلو پا ظلم کولو سرا و اہلوها غافلون چی وسیدون کی داغینا خبری اللہ والدکلی والا خبری پیغمبران لیگی کتابون لیگی حجت پہ قائم کی بیکونا منی علی پہ عذاب رو لیسا عذاب اللہ نہ رو وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا او دا هر یو دا پارا مختلفی درجی دی دا وجد آغا عملونو چی دوی کری دی عملونو تولیو شان ندی درجی میو شان ندی وما ربك بغافل عما يعملون او ندی ربستانا خبر دا غین چی دوی کی وربك الغني ذو الرحمة او ربستا بحاجت دی خاون دا رحمت دا اللہ بین یزیبینی إن يشأ يذهبكم كوغواري آغا ختم بكتانسو ويستخلف من بعدكم أو راب وليورست استاسنا غسوك ما يشاء چوي غواري كما أنشاكم لك سنگي چي پیدا کری تاسو من ذرية قوم آخرين دبچو دا قوم نورنا تاسو د بل چانه پیدا کړی هغه د چا بچیو نو څنګه چې تاسو پیدا کړی دغه شان الله یو بل قوم راوستی شي یستخلف شاته راوسته یا نایبان بکی په تاسو پسې یو نه قوم الله زورور دی ګوره یعنی تر سوچ وکړو چې بس ناسم د الله بندگی کوم یو بل څوک به الله بندگیونه کوي الله وینا زبر ختم کوم دي قوم براولم مخکې موږ شدي چې شو لکه سورۃ مائده کې فسوف يأتي الله بقوم الله بديش قوم راولي چاغه الله سره محبت کې الله بدا غوي سره محبت کې چې مؤمنان انما توعدون لآت یقینا غذاب چې تاسو سره وعده کیږي خامخارات لم کړي وما انتم بمعجزين ونيتا سواجزكون كي الله لرادا قلوا يا قوم اعملوا على مكانتكم اي قوم السماء عمل كوي بخبلات طريقة چنه من يبسلي اوسي إني عامل يقينا زهم عمل كون كيما زو بخبلة طريقة عملكم تاسو بخبلة كوي فسوف تعلمون نزرد جيبوا بشي تاسو من تكون له عاقبة الدار چي سوق دي چي باغلر انجام دكور داخرت إنه لا يفلح الظالمون يقينا نكام يبيغي ظالمان وسلا د مشرکانو د شرک خاص بیان بکی دا غوی اغا قیده بیانی باقی بردونه که چی دا امت تی سبق والی دا مسلمانان دا انسانان تی سبق واخلی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بدا خبر کولا وی کسوک دا عربو دا جاہلیت اگر یواجون معلومول غواری نو سورة الانعام دی دا یوسل شپک دیرش آیتنا والولی سورة الانعام دی دا یوسل شپک دیرش نمبر آیتنا والولی نو دیبا اگر یواجونو پیجنی دا غوی اغا قیدیبو پیجنی دا غوی او باطل عقیده داوا چی فصل او ساروی دا خو پیدا کری پا اصل کی اللہ دی نو دوی بسی چلو کو دا بے تقسیم کلو پا دری سو کے یو ایسا دا زان دا پارا یو دا بوتانو دا معبودانو دا پارا دا باطل و معبودان چی دوی جو کری او دریم ایسا دا اللہ دا پارا نو بیا دی ظلم تیو گورا او دا هر مشرک طریقه دا پا هر زمانه کی طریقه داوا که دا اللہ دا ایسی نس شے دا دی معبودانو دا ایسی تواوڑی ناغا بین را واپس کو دا اللہ کم ایسی چی دی اللہ لمقرر کردی دا فصل کی ازمکہ کی دا غی نس شے رواوڑی دا معبودانو دا ایسی تا اب بین را واپس کو ها ولی اللہ غنی دے اللہ تا دی سی ضرورت
دغه شان د الله د حصې نه به منجورانو مسکینانو دواړو ته ورکړی کېده او د بابا د حصې نه به صرف منجورانو ته ورکوله دا به کې بیا ښه زیاتي ظلم دی یو خو دا کار ناروا دی دا تقسیم چې دوی کړی په درې حصو او باید دې ته وګوره الله هم د هغې تذکره کوي وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا او ګرځي دوی الله لره د هغې نه چې پیدا کړي دي الله د فصلونو او د څاروونه برخه اشنا خبره ده پیدا کړي الله دي نو دوی به بیا الله له یو برخه ورکړي او هغې کې هم دا زیاتی کوي فقالوا هذا لله بزعمهم نو وایي دوی دا برخه د الله ده په ګمان د دوی وهذا لشركائنا او دا برخه د شریکانو زمونږ ده فما كان لشركائهم بس هغه برخه چې د دوی د شریکانو دپاره ده فلا يصل الى الله نو هغه نه رسیږي الله ته وما كان لله او هغه برخه چې د الله دپاره ده فهو يصل الى شركائهم نو هغه رسیږي د دوی د شریکانو ته ساء ما يحكمون بد د هغه فیصله چې دوی کوي بل کار مشرکانو کې څه د خپل بچي به وجل شیطانانو ته دا کار ښایسته کړو و د خپل بچي به وجل د رزق د تنګۍ د لاسه لوڼه به وجلي د شرم نه د یرې د لاسه داسې هم کړي چې د باباګانو او منجورانو په نوم به خپل بچي قربانول د هغو په نوم به نظر کړو چې به د ده دپاره شو لکه عبدالمطلب دا منښته کړې وه که نه سیرت کې راځي د خپل بچي د وجلو منښته یې کړې وه چې څوک پیدا شو د هغه به زه قربانوم دي بوتانو دپاره نو بیا عبدالله پیدا شو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم والد صاحب نو بیا یې زړه نه کېدو نو ورو ورو عقلي صاحب یې دې ته راوسته چې زه به سلو خانه لال کړم و دې خبرو ته الله اشاره کوي چې ګور دوی په دې شرک کې دومره جوړ تللي چې دا منجوران دا باباګان دا بوتان دا باطل معبودان دوی په خپلو بچو کې او په خپلو مالونو کې هم شریک کړي له ځان سره وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم او دغه شان خیسته کړي او دغه شان خیسته کړي دي ډېرو د مشرکانو ته وجل د خپلو بچو شرکاؤهم محبت شریکانو د هغوی شریکان دلته څوک دي دغه شیطان ورته دا زړه کې وراچولي دي که او دغه باباګانو نه او بوتانو نه به شریکان جوړ کړي لیردوهم دې دپاره چې تباه کړي دوی لره وليلبسوا عليهم دينهم او ګډوډ کړي به دوی باندې دین د دوی شیطانانو په دین ګډوډ کړو ولو شاء الله ما فعلوا او که وختي الله دوی به نه وی کړی دا کار فذرهم وما يفترون نو پرېږده دوی د هغې سره چې دوی څه دروغ جوړوي وقالوا وی دوی هذه انعام وحرث حجر وی دوی دا ساروی دی او فصلونه دی بندی حجر بندی لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم نبخری دی لره مگر هغه څوک چې غواړو موږ په ګمان د دوی بل کار په دوی کې داو د ځان نه ساروی حرام کړي وو فصلونه د ځان نه بند کړي او بعضې وي لکه موږ سره پرون سوره مایده کې تېر شو کنه الله سبحانه وتعالی هلته رد وکړو په دوی باندې حام وصیلا نور داسې قسمه قسم طریقې جوړ کړي دي سارولې نمونه خو به دا چې دا کار وشي به دا حرام دی یا به مکمل حرام کو یا به وي دا په نارینهو باندې حلال دی په زنانو حرام دی الغرض د ځان نه به تحلیل او تحریم کو حالانکه یو شی حلالول حرامول د الله کار دی او په دې کې د الله سره څوک شریک کول د لوی شرک دی وانعام حرمت ظهورها او نور ساروی دی چې حرامي شوي دي شاګانې د هغوی بس سارو باندې سورلي حرامه کړې وه وانعام لا يذكرون اسم الله عليها او ساروی دی چې نه یادوي نوم د الله په هغې باندې افتراء علیه دروغ جوړول دی الله دروغ جوړول دی په الله باندې ټول د ځان نه جوړې شوي خبرې
سيجزيهم بما كانوا يفترون زرد چی سزا بورکی دویتا پس سبب داغی چی دوی سدروغ جوڑی وقالوا ويدوي ما في بطون هذه الأنعام أغس چی بخیٹو دا دی سارو کی دی پی او بچی دا بیم دا کم ساروی چی دوی دا بوتانو پنوم پریخو دیو کنه نو دا غیب بارک ادعای شریعت ایجاد کرده و دا نیو مسئله ببینولا چی دا دی دا پی او دا دی دا بچی پی بخیٹه که کم بچی دی دا دی دا غوخا دا بسیب دا سرو دا پارا حلاله یا خزو دا پارا نه البته که دا بچی مل پیدا شو نو بیا بکی خز برخ آغستیش خالصة لذكورنا خالص يوازي دي دناري نوز من دپارا ومحرم على أزواجنا أو حرام كليشوي دي زمن بخزو وإن يكن ميتا أو كوبدا بچه مر پیدا شوه فهم فيه شركاء ندوي بپاغي کی شرکانو سيجزيهم وصفهم زرد چی بدل بورکی دوی تدا غلط بیان دوی إنه حكيم عليم يقينا الله حكمة والپوه دي قد خسر الذين قتلوا أولادهم يقينا تاوانيان ديا كسان چی وجلی دی خپل بچی سفا بغير علم فكما قلت يا سر بغير دا علمنا دا ظلمو مباغوی کی بچی بے وجل دا غربت تلاسا یا لونا بے وجلی ویدہ بے سبالا منگلا شرم جوڑی دا دوی دلاسا من کمزوری کی گو اللہ ویدہ طول بلوی تاوان کی براتے وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله او حرام کری دیا غسا چی ور کری دوی تالا طول دروغ جوڑ والدی پالا قد ضلوا وما كانوا مهتدين يقينا گمراه شدو يوندي دوی هدايت مندن کی وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات او الله غزات چی پیدا کری دی باغون چتون والاو بی چتونو والنخل والزرع مختلفا اکلو او کجوری او فصلنا چی مختلف دی میوی داغی والزيتون والرمان او خنا ونار متشابه وغير متشابه يوشان دي بشكل كي او ندي يوشان بخون كي خنا ونار بشكل كي يوشان دي زيتون ونار تجي غوري دي اغا پرومك زيتير شو كنا چوونو تي غوري خون يوشان ندي كلوا من ثمره إذا أثمر خريد ميود ألا نكلج ميوي وركي وآتوا حقه يوم حصادي أو وركي حق دلا فورز دراشك ولد دي ميو ولا تسرفوا إسراف مكوي إنه لا يحب المسرفين يقينا لا نخوخي إسراف كونكي كردلت الله دا خبر بيانك أقوي بفصلون كي حصي مقرر وليكنا الله اس اسی مصیبنا مقرر دا میوی دا هر سال الله ما پیدا کړی دي کم حق چې دی واتو حقه يوم حصاد حق الله اله عشر دین ور کول نور چې الله تعالی صدر کړی دا غینا زکات را وسته چې کله به هغه شروط پوره شي بس دغه دي دغه به ور کوی د الله په نوم نور د استعمال وی خورا ویسکا وی اسراف بنکه ومن الانعام حمولة وفرشا او پیدا کړی دي د سارونه بارون کی او ټټ قدواله یا چیت قدواله یو شان یعنی الله ساروی پیدا کړی چې بارونی لکه خان وغیرہ او فرش هغه ساروی ته وي چې هغه ټټ رواني ټټ زمکې ته نږدې د لولو په وخت کې به په زمکه را سملې او چا د فرش دا مطلب هم کړی چې هغه ساروی چې د هغې د ویښتو او د وړۍ نه تولیانې جوړېږي كلوا مما رزقكم الله
خوري داغين چی درکڑی تاسو تالا ولا تتبعوا خطوات الشيطان ومروانيگي فقدمونو دی شیطان پسی انه لكم عدو مبين یقیننا غستاسو د پاره ښکارا دشمن دی 8 ازواج پیدا کړی دی اته جوړي من الطعن 2 ومن المعز 2 د ګډانو نه دوا او د بيزو نه دوا نرو ماده قل الذكرين حرم ام الانثيين توایا ايت ونارينا ګډو چيله حرام کړی دی الله کدو مادي ګډو بيزا تاسو كم يولى حرام كريزة تقول زورنا وركي أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين يا غشي شراكير كرد يا غيلرا رحمون دمياندو نبئوني بعلم إن كنتم صادقين خبر راكي ما تبدليل سركتا سورشتني دليل بوسر خايش الله كم يوشي حرام كرد قردك بيزدا نردك ما ددا ومن الإبل 2 ومن البقر 2 أو دوخان ندوا أو دغويان ندوا ديك من نرو مادة قل الذكرين حرم ام الأنثيين تويد ونارنا أخوي حرام كرد الله ام الأنثيين كدو مادي أخوي أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين يا غشي جراغير كرد يا غيل رحمون دمياندو أم كنتم شهداء أيوي تاسو حاضر إذ وصاكم الله بهذا كلجي حكم كو تاسو تالا بدي سرادا ولا يلتا الله جي كلويتي دا حرام دا حرام دا كم جي تاسو حرام كرد يا مشركانو نوري تاسو ولاړوي تاسو بخفل وريدلي الله تاسو له خاص دلیل درکړی دی چې دا حرام زکوي فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا نسوک دی لوی ظالم دا چانه چې جوړی په الله باندې درو ليضل الناس بغير علم د دې لپاره چې گمراه کی خلق به د علمنا ان الله لا يهدي القوم الظالمين يقينا الله هداية نكي ظالمان تا قلت ورتوايا هو سلا دا خبر كي پیغمبر تا چی دوی تو چی تاسو چې کم شینه حرام غنی د ځان نم جوړ کړی که حرام یو شی غنی نو راشي د صدور شیونه حرام غنی الله حرام کړی ها مشرکانو کې دا کارو غره دومره زديان وینا دي چې الله به یو شی حرام کړو هغه به دوی حلالو او چې الله به یو شی حلال کړو هغه به دوی حرام قلت ويا لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم نمو من باغ وحي کی جی شوی دما تا حرام کڑی شوی پیو خوڑو پیو خورون کی جی خوری آگی لرا یعنی کم وحی جی ما تا شوی دا پا دیک خوزه نمو مماغسه اچھا تاسو جی حرام کنی دا خوزه حرام نگنم إلا مگر ودا حرام دخا أن يكون ميتا داچي مردارا أو دم مسفوحا يا يوين بيد ليشوي أو لحم خنزير يا وخد خنزير فإنه رجس يقينا دا پليتي دا طول پليتي أو فسقا أهل لغير الله بي ياوي يوشينا فرماني جاواز شوي باغي سرا دا نظر دا غیر الله دا پارا دم حرام او دی تفصیل مخی تیر شوی فمن اضطر غیر باغ ولا عاد بس سوک چی مجبور شو چی ندے غختون که دا خون او ندے زیادتے کون که دا حدنا دا دی تفصیل مخی تیر شوی فإن ربك غفور رحيم يقين رب سابخون که رحم کون که دے خسوال لگے چی الله خو په تورات کې لیکلو چې د وخانو غوښې حرامې دي او داوم د الله وحي نو دا څنګه وخان حرام او دلته حلال کوئی سره درس والو کې چې څنګه په تورات کې دي چې دلته دادي وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر او پاک کسانو چې يهوديان دي حرام کړي دي منګه هر یو نکوالا ساروي الله جواب کوي
چې يهوديانو باندې دا شیزونه حلالو خو هغوی چې کله ظلمونه شروع کړو نو الله پې بعض پابندیانې ولګولې نو د اوښانو د بطخو غوښې پې بندې کړي دغه شان وازدې پې بند کړي نور اصل کې دا شي نه حلالو خو الله دلته دا خبر بیانوي چې دا عارضي سزا و د هغوی دپاره ذي ظفر نوک والا څاروی نوکونه والا هغه حیوانات مراد دي چې د هغوی د ګوتې کولاوي نه وي لکه اوښان بطخې وغیره دا ټول پکې دننه راغلي ومن البقر والغنم او غواګانو او د غواګانو او د ګډو بيزونه حرمنا عليهم شحومهما حرام کړي موږ په هغوی باندې وازدې د هغوی الا ما حملت ظهورهما مګر هغه چې پورته کړي شاګانو د هغې او الحوایا او ما اختلط بعظم یا کلمي یا هغه چې یو ځای د هډوکي سره الله پې دا غټې غټې وازدې هم بندې کړي لکه د لم وغیره ده مګر که کلمو سره که معمولی وازدې یا هډوکو پورې نښتي یا املاکي نو دغه والله حلالې وي ولې الله د هغوی له دا سزا ورکړې وه ذلک دا په دې وجه جزیناهم ببغیهم دا بدله ورکړې موږ هغوی ته په سبب د ظلم د هغوی وانا لصادقون او یقینا موږ رښتیني یو فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة بس که دوی دروغجن وی تا ته نو ووایه رب ستاسو خاوند رحمت دی پراخه ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين او نشي واپس کې دی عذاب دغه الله د قوم مجرمانونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خطاب دی که مشرکان او يهوديان سره تکذیب کوي وی چې د تحریم او تحلیل متعلق کما احکامو تا نسبت الله طرف ته کړی دی نو ای پیغمبر ته په دې کې رښتیا نه نو ته وایې چې الله ډېر رحم کوونکی دی چې تاسو له ستاسو د دې ګناهونو د لاسه عذاب کې تادیب هم نه کوي دومره یعنی مهربان رب دی خدا خبره یاد ساتي ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سیده عذاب څه وخت پورې کېدی شي لیډ شي دا خدای الله هغه رحم او کرم دی چې انسان نافرمانیانې کوي او د الله بیا هم هغه عذاب پې زر نه راولي موقع وله ورکوي چې توبه وباسي خو دې مطلب دا نه دی چې بس بالکل هغه عذاب لاړ ختم شو عذاب به راځي